یؤتی الحکمت من یشا ورکی پوه د دین او د قرآن من یشا چاته چې وغواړي او خوښی شي ومن یؤت الحکمت او چاله چې ورکړی شو پوه د دین پوه د قرآن فقد اوتی خیرا کثیرا نو یقینا هغه لره ډیر خیر ورکړی شو وما یذکر او نصیحت ناخلی د دغه قرآن نا نصیحت نه قبلوي د دغه آیاتونو نا الا اولو الالباب مگر د صفا او خالص عقل والا وما انفقتم او هغه چې تاسو خرج کوئ من نفقه د څه خرچي او نفقینا او نظرتم یا منخت او نظر کوئ من نظر د څه منختنا فإن الله نبس یقینا الله رب العزت يعلمه پوه دې پاغي باندې وما للظالمین او نشتا ظالمان لرا من انصار سوک مددگار صلی اللہ تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب العالمين زمون صغيرة كبيرة گناهنا معاف کی الہ العالمین زمونگا نوی اوزار گناهنا معاف کی رب زمونگا وارا و غد گناهنا معاف کی الہ العالمین دا ملگری ناستی که ملگری سی ضرورت وی سی حاجت وی سی مشکل وی یا سب قرض کی گیر وی الہ العالمین دی طول حاجتون و مشکلات بانی تا پوہی دوی پزنون بانی عالمی علیم بذات الصدوری الہ العالمین دی طول ملگر حاجتون مشکلات دخفل و غیبی خزانون پورا کی رب العالمین که ملگری بیمار وی کور کس بیماری وی الہ العالمین طول تشفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ اور نصیب کی دنیکو اعمال د پاره او د خپل خپلوانو د خوشحالۍ د پاره رب العالمین په دنیا کې ایمان عظیمه سرمایه ده الہ العالمین تر مرګ پورې په دغه ایمان باندې قائم او دائم وساتي رب العالمین چې کله مرګ راځي مونږ ته مرګ د ایمان سره نصیب کی رب العالمین خاتمه زمونږ په ایمان باندې کی رب العالمین د مرګ مخکې مونږ ته داسې توبه نصیب کی چې زمونږ ټول ګناهونه معاف کی الہ العالمین مونږ ته مرګ په داسې وخت کې راولي چې رب العالمین تر ان رضای او ستا رسول رانه رضای رب العالمین مونږ ته مرګ په داسې وخت کې راولي چې زمونږ بارکه د جنت فیصله شي رب العالمین داسې حالاتونه مونږ اوساتي او داسې اعمال او اخلاق مونږ بچو ساتي چې ته په خپکیږي او ستا رسول په خپکیږي الہ العالمین چې کله مرګ راځي مرګ د ایمان سره مونږ ته نصیب کی رب العالمین چې کله مرګ راځي مرګ د شهادت مونږ ته نصیب کی رب العالمین خاتمه په ایمان زمونږ نصیب کی او چې کله مرګ راځي د عظیمه کلمه زمونږ ته نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله